السلام علیکم ګران ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. هیله لرم ورځ مو په خیر پیل کړې وي. د ابوکرټل ټریډینګ انسټیټیوټ څخه تاسو ته مخاطب یم. غواړم نن تاسو سره په هغه موضوع باندې وغږېږم کوم چې موږ ته په ټریډینګ کې تر ټولو مهم اهم دي او هر ټریډر دې ته ضرورت لري. کېدای شي تاسو ډېر زیات لیدلي او یا موریدلي او یا مو کتلي وي. اوس اکثره خلک د ټریډینګ په دنیا کې مثلا غواړي دوی داسې یو لارې پیدا کړي چې په اسانۍ سره تحلیل وکړي، په اسانۍ سره پیسې لاسته راوړي. او که تاسو دا فکر لرئ، زه فکر نه کوم چې تاسو مخته ولاړ شئ، ځکه دا انډیکیټر سټریټیجیانې چې کومې دي یا داسې نورې سټریټیجیانې چې هغه په مارکیټ کې ډېر کم پروف سوي دي یا په اثبات رسېدلي دي چې دا به خامخا کار کوي. پرایس اکشن یو له هغو مهم موضوعاتو څخه دی چې دا د قیمت د حرکت پر بنیاد باندې ولاړ لاره ده چې چیرې قیمت ځي، څنګه حرکت کوي، پر کومه لار باید حرکت وکړي، چیرې باید لاړ شي. په دې لار باندې پرایس اکشن تر ټولو مهم دی. او هر ټریډر هغه کسان چې مخکې مارکیټ ته نه راغلي یا هم دوی غواړي په اساساتو باندې ولاړ شي، بیزکس یو بنیاد جوړ کړي، د دوی لپاره د پرایس اکشن موضوع تر ټولو مهمه ده. پرایس اکشن په کومه لار باندې مثلا حرکت کوي، څنګه ځي. پرایس اکشن یا د قیمت عمل، یعنی د قیمت د حرکت لوستل یا سټډي کول، بل دي چې کوم انډیکیټر وکاروو. فقط کینډلونه، زونونه، لوړ او ټیټ قیمتونه، لیکویډیټي، اورډر بلاکونه، ټرند او حجم ته ګورو. هدف یې دا دی د مارکیټ نیت معلومول چې مارکیټ چیرې غواړي ولاړ شي، پر کوم طرف باندې ولاړ شي. د ټریډینګ په عموم کې دوه بنیادونه دي. ټول پرایس اکشن په لاندې دوه اساسات ولاړ دي. هغه چې اول عبارت دی له مارکیټ سټرکچر څخه. د مارکیټ سټرکچر لکه چې شي لکه لوور های، لوور لو، هایر های، هایر لو، پر ځای که ته غواړې هایر های او هایر لو معلوم کې مثلا دا هم ګوري د مارکیټ سټرکچر تر ټولو یو مهم بنیاد دی په پرایس اکشن کې چې باید ځاسي. پر ځای که دا ساحه یو هایر های ده، پر ځای که دا ساحه یو هایر لو ده، پر ځای که دلته سپورټ او ریزیسټنس هم راځي. بیا د هغه وروسته ته کولی سي په اسانۍ سره د مارکیټ یو سټرکچر معلوم کړي چې چیرې غواړي قیمت لوړ شي، څنګه حرکت کوي، پر کوم طرف باندې ځي. دوهم لیکویډیټي ده. ګوري لیکویډیټي تر ټولو یو هغه مهم شیانو څخه دی چې موږ په اسانۍ سره کولی شو د قیمت د حرکت څارنه وکړو، مومنټ کومې خواته ځي، چیرې ځي. لیکویډیټي څه معنا؟ لیکویډیټي هدف دا دی چې قیمت هدف لري د خلکو سټاپ لاس را هیټ کی. مطلب همیشه چې کله لیکویډیټي یو ځای جمع کیږي هلته د مارکیټ حرکت بیخي زیات دی. صحیح ده. او بیا وروسته بیرته خپل اصلي حرکت ته راګرځي. څنګه؟ پر ځای که ته په دې ساحه کې، پر ځای که دلته یو اف جی جوړ شوی ده، ښه دا ساحه وګورئ، په تقریبا دا کومه ساحه په 88,000 کې شاوخوا د بیټ کوین هم دا ساحه. پر ځای که دلته لیکویډیټي جمع شوی ده، یا هم پر ځای که لیکویډیټي هدف دا دی چې خلکو دلته پر ځای که دلته لانګ انټری نه اخیستی دی، سټاپ لاس یې دلته دی. پر ځای که دلته خلک پینډینګ آرډرونه لري، پر ځای که لیمیټ انټریانې لري، نو قیمت همیشه هغه ځای ته ځان رسي چیرې چې زیات لیکویډیټي موجود وي، چیرې چې زیات لیکویډیشن وي، چیرې چې زیات سټاپ لاسونه وي، چیرې چې زیات پینډینګ آرډرونه وي. صحیح ده. دا تاسو کولی شئ د لیکویډیشن هیټ میپ د لارې څخه هم دا په اسانۍ سره معلوم کړئ. نو قیمت همیشه هغه ځای ته ډیر زور وي، ډیر غواړي هغه ځای ته حرکت وکړي، ځکه هلته پیسې زیاتي. دا یو خبره باید موږ یاد ولرو، موږ باید د مارکیټ د حرکت سره ولاړ شو، نه دا چې موږ باید د مارکیټ د خلاف ولاړ شو. ځکه موږ تاسو په پښتو کې یو متل لرو، وایي جز د کل تابع دی. چیرې چې یو کس هغه د ټولو د مجموعې تابع دی، یعنی مجموعه چې څه وایي باید جز یا یو کس هم باید هماغه لاره تعقیب کړي. صحیح ده.
نو همیشه موږ باید داسې اوسو لکه څنګه چې موږ دا مثال تیرو. چیرې چې مارکیټ غواړي حرکت وکړي موږ باید په هماغه لار باندې تعقیب کړو. نو پرایس اکشن موږ ته دا یو اسانه لار جوړوي، اسانه یو طریقه را جوړوي چې موږ دا وپېژنو چې حرکت کوم طرف ته ځي، چیرې قیمت ځي، پر کوم ځای ته حرکت کوي. صحیح ده؟ دا ټول هغه مهم شیان دي چې موږ باید په دې باندې ځان پوه کړو. که ته په عموم کې دا دوه اصول زده کړې، ته کولی شي د ټریډینګ ټول اساسات وپېژنې. صحیح ده؟ ټول هغه مهم شیان وپېژنې چې قیمت به چیرې ځي، څنګه به ځي، کوم طرف ته به ځي، دا ټول شیان په اسانۍ پېژندلی شي. درېیم دی مارکیټ سټرکچر. په ساده ژبه کې که موږ وایو مارکیټ درې حالتونه لري. یو اپ ټرینډ دی لکه هایر های او هایر لو ده. دا په دې معنا چې خریداران یا بایران قوي دي، انټري د هایر لو پر ټیسټ کیږي. دوهم ډاون ټرینډ دی. ډاون ټرینډ لکه لوور های او لوور لو، دا په دې معنا ده چې سیلران قوي دي او انټري د لوور های پر ټیسټ باندې کیږي. دریم دی رینج. رینج یعنی قیمت په مینز کې بند وي، لکه په کنسولیډیشن حالت کې دلته تر ټولو زیاته لیکویډیټي په دې ساحه کې راجمع کیږي. فرض کړه اوس قیمت د سپورټ او ریزिस्ټنس لیول ترمنځ باندې، یعنی کنسولیډیشن یو رینج حالت دی. کله چې دالته لیکویډیټي زیاته جمع سي، قیمت له سپورټ یا ریزिस्ټنس څخه وځي، دا هغه بعد بیا موږ کولای شو په اسانۍ فیصله وکړو. دا هغه اساسات یا دا هغه بنیاد دی چې په پرایس اکشن کې تر ټولو زیات مهم دی. اوس نو په پرایس اکشن کې بل څه شی راځي لکه سپورټ او ریزिस्ټنس. که ووایم دا د مارکیټ فرش او چت دی. که مو په یو اتاق کې فرش نه وي څوک نشي کښېنستلی، که یو اتاق چت ونه لري خو څوک نشي پکښې کښېنستلی، یعنې د استفادې وړ نه دی. نو سپورټ او ریزिस्ټنس هم داسې د مارکیټ فرش او چت دی. صحیح ده؟ اوس نو د قوي یا د سترانګ لیولونو د پیژندلو لپاره موږ خپل اصول لرو. څنګه مثلا حرکت باید څنګه وکړي، سپورټ طرف ته، ریزिस्ټنس طرف ته باید څنګه حرکت وکړي. صحیح ده؟ دا ټول هغه شیان دي چې په سپورټ او ریزिस्ټنس پورې مربوط دي، خو دي د پرایس اکشن د اساسات او تر ټولو زیات مهم دي. او لیکویډیټي خو د مارکیټ بیخي زړه دی. که ووایم چې که پرایس اکشن په ولاړ یا هم چې هغه ټول باندې راڅرخي په لیکویډیټي باندې، چیرې چې زیاتې پیسې قیمت هلته حرکت کوي، چیرې چې زیات سټاپ لوسونه یې، ټیک پروفیټونه یې، که وایم پینډینګ اډرونه یې، قیمت په عموم کې هلته ځغلي. اوس پرایس اکشن موږ ته دا زمینه مساعدوي چې ته زما دغه لار تعقیب کړه، زه تا هماغه ځای ته دروم. په اسانۍ سره ته کولی سې هغه ځای ته د پرایس اکشن د زده کړې وروسته ته په اسانۍ سره کولی سې هماغه ځای ته ځان ودروې. په پرایس اکشن کې داسې نور شیان هم راځي لکه بریک اپ سټرکچر دی، باس دی، شفت دی، لکه سی ایچ ورته وایي، آرډر بلاکونه دي. آرډر بلاک تر ټولو مهم دی. چیرې سمارټ مني انټري اخلي یا هم کوم ځای کې را انټر کیږي مارکیټ ته، کوم ځای کې داخليږي، دا چې دي دا ټول تر ټولو مهم دي. مثلا آرډر بلاک جوړیږي، آرډر بلاک د سمارټ مني یو ساين دی. فرض کړه دلته یو آرډر بلاک جوړ شوی دی، قیمت پورته تللی دی، یعنی دا سمارټ مني دلته داخل شوی دی. صحیح ده؟ فرض کړه دلته سمارټ مني داخل شوی دی، فرض کړه دلته سمارټ مني داخل شوی دی، فرض کړه دلته راواغله د دې ځای څخه پورته قیمت تللی دی. دا ټول د چا کار ده؟ دا د سمارټ مني کار ده چې موږ کولای شو د آرډر بلاک د جوړولو سره سم سمارټ مني وپېژنو. آرډر بلاک د نور خپل ساينز نشي لري، ریجکشن د بولش کېندلونه دي، سیل آرډر بلاک د بای آرډر بلاک دا ټول هغه شان دي. صحیح ده؟ بل که وایم اف ای جی د فیر ویلو ګپ د فیر ویلو ګپ تر ټولو مهم دی. چیرې چې امبیلنس غیر توازن حالت رامنځته کیږي چې قیمت په پر کوم طرف باندې حرکت وکړي، چیرې به ولاړ سي، دا هغه شان دي
چې د مارکیټ تر ټولو د مارکیټ د پیژندلو کې تر ټولو مهم رول دا لري. نور خو انټری رولز دي. د پرو ټریډر اصول باید دا وي چې دی په هر رقم باید خپل کیپیټل وپیژني چې څنګه زه مارکیټ ته راسم، انټری باید څنګه وکم، سټاپ لوس په کوم ځای کې، ټیک پروفیټ مې څنګه. اوس اکثره وخت زموږ تر ټولو غټه غلطي دا ده چې موږ دا نه پیژنو چې انټری لیول باید زما چیري، سټاپ لوس باید زما چیري، ټیک پروفیټ باید زما چیري. ګوري دا هغه شان دي چې پیژندل تر ټولو مهم دي. اوس اکثره خلک دا ټریډران کوي نو اکیډمي فالو کړي دي، کوی ما چې بیخي د انټری په رول باندې دوی خبر نه دي. یو څوک چې یو چاته یو شی وایي چې پرایس اکشن زده که، ټیکنیکل انالیسس زده که، سمارټ منی زده که، مثلا انر سرکل ټریډر زده که، خو په دې نه ورته وایي چې سته انټری رول زده که، چې ته باید چیرې انټری واخې، په کوم ځای کې باید د مارکیټ څخه ووځي، په کوم ځای کې بس راسي. تر ټولو مهم دا بیزکس دي، اساسات دي. کله چې ته یو ځل خپل بنیاد جوړ کې، خپل بنیاد راپورته کې، دغه وروسته ته کولی شي په مارکیټ کې په اسانۍ وچلیږي. او که ته په دې کې معلومات نه لرې چې زما سمارټ منی کنسپټ زده دی، زما ټیکنیکل انالیسس زده دی، زما پرایس اکشن زده دی، خو زه په دې نه پوهېږم چې انټری چیرې واخلم، زما انټری لیول چیرې دی، زما سټاپ لوس چیرې دی، زما ټیک پروفیټ چیرې دی، په کوم ځای کې زه را داخل سم، په کوم ځای کې زه ووځم، په دې نه پوهېږم. نو بیا د دې زده کړې څه هدف سو؟ د دې بنیاد جوړېدلو کې اساسات کم دي، په دې کې بیزکس چیرې دي. دا پوری هغه شان دي چې هر ټریډر دې ته ضرورت لري. راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله الرحمن دا هر څه موږ په دقیق ډول باندې ووایو، ترڅو تاسو هم ښه پوه شئ او کوشش دا وکړئ چې هر ورځ پریکټس وکړئ، تمرین وکړئ، مارکیټ ته په ډیمو اکاونټ باندې راسئ. که نه وي حد اقل $15-$20 ورته جمع کړئ. که تاسې هغه وبایلئ هم، خو تاسې به یو اخذ واخلئ، تاسې به د دې څخه یو درس واخلئ، تر څو راتلونکي کې تاسو ته په اسانۍ سره یو هوسایي جوړه سي او یو هوساینه جوړه سي، تر څو مخکې تاسې ته د دې بیا ضرورت پیدا نه سي، یا کورس ووایاست یا بیا مارکیټ کې تاسې د یو منهجي شاګرد باندې راسئ. نو دا هغه شان دي چې باید هر ټریډر یې په یاد ولري، هر یو زده کوونکی مخکې له دې چې مارکیټ ته راځي په یاد ولري. نو دا اوس زموږ د نن ورځې موضوع، تر راتلونکي موضوع پورې د خدای په امان.